قرآن شریف ډیر د برکت کتاب دی چې د خدای خبرې دی او د خدای کتاب دی. قسم دی که د خدای نه بابرکته ذات بل کیدی شي او د خدای د خبرو نه او د قرآن شریف نه د برکت خبره او د برکت کتاب بل نشي کیدی. حضور پاک فرمایي که چا د قرآن شریف نه علاوه په بل کتاب کې هدایت لټاو نو دا گمراه دی. د حضور پاک مبارک حدیث دا د قرآن شریف شرح ده. ګورئ جدا شی نه دی او زمونږ فقه دا د قرآن شریف او د احادیثو نو ښکلې مسلې دي. نو درې څیزونه شو. یو قرآن شریف دا د خدای کلام او خبره، یو د حضور پاک مبارک حدیث، او دریم نمبر فقه ده چې دا د قرآن او د حدیث نو ښکلې شوې مسلې دي. زمارو اوس قرآن شریف ډیر د برکت کتاب. برکت یې څنګه دی؟ که یو سړی تلاوت کوي نو ثواب دی پکې. حضور پاک فرمایي په یو حرف خدای پاک 10 نیکۍ ورکوي او بعضې صورتونو کې خاص فایدې دي. ګورئ نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک سوره یاسین وایي سحر وختي د ده به خدای حاجت پوره کړي، بلکې حاجت نه حاجتونه به خدای پوره کړي. او حضور پاک فرمایي چې چام قرآن سورت یاسین یو ځل ووایي دله به خدای پاک د قرآن شریف د 10 ختمو برابر ثواب ورکړي. چې کوم انسان د ماښام نه پس صورت واقعه لولي دله به خدای پاک فقر ختمی، غربت به ختمیږي. او چې څوک د ماسخوتن سملی او آیت الکرسی وای د ده او د ده د کور او د ګاونډیانو د کورونو به هم خدای پاک حفاظت کوي. او دا رکوټي صورت په قرآن شریف کې سوره اخلاص مونږ او تاسو دا سوره اخلاص یاد لولو. قل هو صورت حضور پاک فرمایي چې دا چا 3 ځله ولوس دله به خدای د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکړي. او چې څوک 200 کرته سوره اخلاص اولولي د 50 کالو واړه ګناهونه به خدای معاف کړي. نورې فایدې پکې ډېرې زیاتې دي لکه سورت فاتحه متعلق راځي چې دې کې شفا ده. او زه به اوس در یو مثال درکم چې تاسو به پیش. د حضور پاک صحابه کرام یو ځل په یو لاره روان، نو یو ګودرو د هغه ګودر هلکه لږ یو د هغه ګودر په خوا کې دیره شو، شپه پرې راغله. نو چې شپه پرې راغله نو د خلکو نه اوبه ډوډۍ غوښته، نو خلک شومان غوندې ډوډۍ ونه ورنه کړه. نو دې غریبانانو د صحابه د ګودر په غاړه ناره شپه تېره کړه. د صحابه خدای پاک مدد کوي. د کلي چې کوم مشر هغه مار وچیچ، نو دی وله منډې ترړې والې خو سړی ښه کېده نه، نور هم زیاتېده. او اوس هم د مار او د لړم علاج بغیر د دم نه بل نشته دی. هغه زمانه کې خو نور علاجونه نو. نو چا ورته ویل لکه د ګودر په غاړه دا میلمانه دي لږ سم غوندې سړي معلومیږي، دې ته وایو که دمګرې ورسره نو دې میلمنو له رالل. نو ورته څه وایي وی یلکه زمونږ مشر مار لړم چیچلی دی او سعینا له بکل شی. بخاري شریف کې حدیث دی. مونږ وله منډې تر ووالې ولا ينفعه شیء، هغه له څه فایده نه میلاویږي. نو هل فیکم من راق، تاسو کې څوک دمګر شته؟ نو مشر صحابي پکې حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه هغه وی او مال دم راځي، وی راشه مریض را نمري، مشر را نمري چې دم پې واچي. هغه وی زه مړه ده شوم پړق بچو، مونږ د نه ډوډۍ وغوښته ډوډۍ م را نه کړه، اوس خیراتي دمونه غواړئ. زه به یې دم کم ټیک ټاک به شي خو شکرانه به راکوئ، اجرت چې ورته مزدوري. وی څومره شکرانه غواړئ؟ وی 40 ګډې چیلی، دې ته شکرانه وایي. دم منې که نه منې؟ جواب راکې. دم شته، دم ثابت دی دمونه. دا یو ډله به معتزله به یې ورته وي، هغوی به دم نه منه. اوس هم بعضې خلک دمونه نه مني. دا زمونږ عقیده ده الحمدلله
چې دمونه ثابت دی. ناغي به وی دم نشته. او ولې دم نشته؟ وی دم خو د خولې هوا ده، نو په خولې په هوا کې څه زور دی؟ چوپ نارې کا. هغه به دا پراپیګنډه کوله. په دې عقلي خبرو سړی ډېر زر دوکه کېږي. نو د بادشاه په دربار کې مناظره جوړه شوه. یو خوا معتزلي مولا و چې وی دم نشته، او بل خوا زمونږ د اهل السنت والجماعت یو عالم و هغه وی دم شته. نو معتزلي مولا وی دم خو نشته. وی دلیل دی څه دی؟ وی دوه دلیله مې دی، یو عقلي او یو نقلي. عقلي دلیل خدا دی چې دم د خولې هوا د هوا چوف، نو په هوا کې څه زور دی؟ او نقلی دلیل دا دی چې حضور پاک فرمای چې څوک دمونه استعمالی په ده کې توکل نشته. نو زمونږ دا مولا صاحب هوښیار هغه وی چې تا خو د عقل په توره ټول خلک ګمراهان کړل. واقعي دا خلک وایي چې دم څه شی دی؟ خو د خولې هوا د چوف. نو په چوپ کې څه دی؟ نو هغه ورته کنځل شروع کړل زمونږ دی مولا صاحب. معتزلي مولا ته ستا مور او ستا ښځه او ستا خور. نو چې چاته کنځل وکړي او د بادشاه په دربار کې خدا ډېره سخته خبره ده. هغه معتزلي مولا سترګې وپړسېدې، رچه شو. او بادشاه ته بادشاه سلامت چې دی مولا سره دلیل نشته، نو په کنځلو سر شو. او دا خو ستا بېعزتي وکړه چې ستا په دربار کې ما ته کنځل کوي. نو بادشاه له هم غصه ورله او کوتک ته یې ګوتې کړې. وی تا کنځل ولې وکړل او زما په دربار کې دی وکړل، بېعزتي دې زما وکړه پرېږدم دی نه. زمونږ ملا صاحب ته بادشاه سلامت دا ولې غصه شوې؟ سترګې دې وپړسېدې. او د دې معتزلي مولا هم سترګې وپړسېدې. وی کنځل دې ونه کړل، خور او مور به د چا وکنځې غصه به نه ورځي؟ څرمن دې وباسم. وی صاحب دا خو د ما د خولې نه هوا ووته، ته خو خپله وی چې په هوا کې زور نشته. دا خو هوا د خولې نه ووته، دا هوا زور دې ومنه او که دې ونه منه. زما وروڼو ابلیس څونه عبادت کړی دی؟ امام غزالی وی 80,000 کاله عبادت یې کړی دی. څومره؟ 80,000. دومره لوی عبادت ګزار بل نشته د فرشتو نه ما سوا. او بر پششتو سره اوسېده، خو د خدای پوټې ټکې خبره یې ونه منله. الله ورته وی آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه او د خدای مقابله شروع کړه. خلقتني من نار وخلقته من طين. زه درته سجده څنګه وکړم؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. نو خدای پاک د هغه 80,000 کاله بعد په دې پوټې هوا لوکه په اوبو باندې. هوا خو د خولې نه هوا ماته پرېږدي، د خولې هوا خو هوا بویه. نو حضور پاک دمونه اچولی دي، په صحابو بیا دم اچو. صحابي به راغی نو لاړه مبارکه به یې د خولې نه راواغېسته او د مدینې په ځمکه به یې راښکه او د مریض په تندي به یې کش ورکه. وی تربت وردنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. لاړه زما خوره د مدینې مبارکه او د مریض په تندي را کاږم، خو شفا به څوک ورکوي؟ شوق جواب به شوق سر راکوي. شفا به څوک ورکوي؟ جوړونکي څوک؟ بیماری راوستونکي څوک؟ بیماری لرکوونکي څوک؟ عزت ورکوونکي څوک؟ عزت لرې کوونکي څوک؟ بچي اخیستونکي څوک؟ دا د خدای صفت دی. ګورئ ذهن کې واچوئ، دا خبره عقیدې سره تعلق لري. که یو سړی واده وکړي او بچي نه کېږي، دی به ډاکټر نه بچي غواړي که خدای نه؟ جواب راکې. دی به مولا صاحب نه بچي غواړي که الله نه؟ دی به پیر صاحب نه بچي غواړي که الله نه؟ دی به زیارت نه غواړي که خدای نه؟ الله نه به غواړي. دا ټول خدای ورکوي. روغ صحت د خدای لاس کې دی، علم د خدای دی. مخلوق بس یو کار بیسی، مخلوق د سبب په درجه کې دی. ډاکټر به د علاج کوي، والله که دې جوړ کړي چې خدای دې نه جوړ کړي چې ډاکټر ځان هم جوړ نه کړي. خبره ټیک ده که غلطه ده؟ بچې به دله څوک درکوي؟ ټیک ده. ملا صاحب به دعا درته کوي، پیر صاحب به دعا درته کوي، پیر صاحب به راته وظیفه وښایي. دا یو سبب شو ستا ظاهري.
او بچې به څوک درکوي؟ الله به درکوي. او چې خدای دې بې عزته کړي، قسم په خدای چې د امریکې بادشاه به هم لاندې ګرځي. او چې خدای دې له عزت درکړي نو غریب سړی به خوارچنګې سړی به او د رنګ نه به تورمي. حضرت بلال ته ګوره اوس د رنګ نه تک تور او غلام. او حضور پاک فرمایي بلاله څه عمل دې کړی دی چې جنت ته تلم د پیزار کشار دی مخکې مانه منډې وایي. دا پرنګ نه ده، دا د پیغمبر د سنتو په تابعدارۍ کې ده. د حضور پاک د سنتو تابعداري وکړه. قسم په خدای که ستا نه لوی سړی بل شته. او چې ته د پیغمبر د سنتو خلاف کې او د پیغمبر د سنتو دشمن نو ته د فرعون مرګري، ته د ابو جهل مرګري. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. سمې وې یاد دې درته که نه؟ معنی څه ده؟ د الله تابعداري وکړه. دویم نمبر د رسول الله مبارک تابعداري وکړه. که ما درته داسې خبره وکړه چې هغه د الله او د رسول خبرې نو او به منې، خو که ما درته داسې خبره وکړه چې د الله او د رسول نه چې په ځمکې وغورځوه. دولت مال د چا په اختیار کې دی؟ راکه جواب. باران د چا په اختیار کې دی؟ بندول د چا په لاس کې دی؟ او دا دومره یخني او ګرمي راوستل د چا په لاس کې دی؟ او که موږ دا غواړو چا نه به غواړو؟ دقه عقیده ټیټ مضبوطه د کلک او نیسه. تکلیف وخت کې قرآن وی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. قرآن وی زه نه ویم، آیات مې راته وی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تکلیف وی زه رسوم او چې راولم لړکۍ به څوک؟ شوق سره جواب راکوئ. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. الله وی چې زه درته خیر رسوم. قسم په خدای که د خدای خیر څوک بند کړي، د خدای خیر ته څوک بند تړلی شي؟ جواب راکړه تړلی شي. هیرونو ډاکټر چې ناجوړه شي ځان جوړولی شي؟ ډاکټران ولې مري؟ د امریکې بادشاه چې ناجوړه شو ځان بچ کولی شي؟ نشي بچ کولی. که زه ناجوړه شم والله چې خدای ته به چغې وام. حضرت آدم علیه السلام ورته چغې والی دي. د ټولو پیغمبرانو نیکه چې دنیا ته راغی نو سوی ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. او حضرت نوح علیه السلام چاته چغه وای؟ وایه کنه؟ شوق سره جواب راکوه. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. ربا د کافرانو خو زما ډېره بې عزتي وکړه. پیغمبر دی پیغمبر چاته محتاجه؟ جواب راکوه الله ته. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. خدا چې په دا ځمکه خو کافر له یو کور پرې نه دی. انک ان تذرهم یضلوا عبادک. خدای کته جمدی پرې دی دا شته مسلمانان گمراهان کوي. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. او خدای چې بچی راوړي ما خو بچی به نیکان مسلمانان پیدا شي، هغه بچیم ټول کافران. نو چاته چغه والد وایا؟ الله ته. او حضرت ابراهیم علیه السلام چاته چغه وای؟ او حضرت موسی علیه السلام چاته چغه وای؟ او حضرت عیسی علیه السلام چاته چغه وای؟ او د دوالو جهانو مبارک سردار چې د ټولو پیغمبرانو لوی پیغمبر او د ټولو پیغمبرانو سردار او د هغه نه پس نه بل پیغمبر براشي او نه راغلی دی او په ټول مخلوق کې په خدای ګران چې کلم تکلیف پیښ شوی دی چاته چغه والد؟ د عقیده ټینګه کې دم به منو چې څوک دم نه مني دا ګمراه دی. منو به دم که نه به منو؟ ولې؟ حضور پاک اچولی دی، زما ښکلی مبارک پیغمبر اچولی دی. حضرت حسن او حضرت حسین ته وایي دلته راشئ بچې دمومم اعیذکما بکلمات الله التامات من شر ما خلق وشر كل شیطان وهامه وعین لامه. بچه وی پدې دم به ابراهیم علیه السلام خپل دواړه زامن حضرت اسماعیل علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام دمول. ګوره ابراهیم علیه السلام هم دم اچولی دی
او ډېره ناشنا راته بله ویم یو ځل حضور پاک بیمار شو جبریل علیه السلام وله راغی وی تشتکی ناجوړی الله رسوله محبوبه ناجوړی وی دم د باندې واچو وی واچوه جبریل علیه السلام ورته وی بسم الله ارقیک د خدای په نوم دې دمو د چا په نوم من کل داء یوزیک د هر مرض نه چې تاله تکلیف درکوي او الله یشفیک شفا به څوک درکوي شفا به الله درکوي نوم د الله کې کمال ته چې چرګه لالی او ګډه لالی او غوی لالی د چا نوم پیلی څوک سره جواب راکا او که د الله په ځای دې په د پلار نوم واغېشته او د نیکه دې واغېشته دا به مرداری که دا به څه وی مردار د الله نوم به قسم په خدای د الله نوم کې برکات دي زبیده چې ده دا د هارون الرشید ښځه ده زبیده د هارون الرشید ښځه ده ډېره نیکه ده دومره نیکه ده چې حجونو له بې خیراتي خلک لیږل اعلان به وکړه چې څومره غریبانان یې خیراتي به حج له لیږم مکې مکرمې ته نیر راوستی دی او په محل کې حافظان ساتلی د هغې دا کوه چې زما په محل کې د کلرک نه والا بابونه والا ډایرکټر او سیکرټري تر کلاس فور او جاروکخ او بشتي نه والا دا به ټول د قرآن شریف حافظان دي دا د هغې قانون چې کوم جارو وي چې د قرآن تلاوت کوي چې کوم سیکرټري صاحب دستخط کوي چې د قرآن تلاوت کوي چې کم بشتی اوبه راوړي چې د قرآن تلاوت کوي که کم کلرک او بابو لیکل کوي چې د قرآن تلاوت کوي چې د ما په محل کې هر وخت د قرآن شریف تلاوت دی ډېره نیکه وه سخي وه غریبانانو جامې جوړې پیسې ډوډۍ خو چې کله مړه شوه نو چا په خوب کې ولیده وی زبیدې الله د سره څو کړل وی چې الله ته ور مخامخ شم وی ما ته وی چې زبیدې څه دې راوړي دي چې کله مړ شي نو پته به درته بیا ولګي څه دې راوړی دي زبیدې ډېر حجونه دي کړي غریبانانو سره ډېرې مددې کړي ډېرې پیسې دې لګولې دي او ډېر مسکینانو صدقې دې ورکړي دي او ډېر خلک د خیراتي حجونو له لیږلي دي زبیدې دې کې ستاسې کمال دی دا خو زما کمالو دا خو ما د حسن در که ښکلې مې پیدا کړې بادشاه مې در باندې هارون رشید عاشق کا نو د هغه نکاح له مې ور ورسولې نو که ته ما چې ته یو توره چوړی پیدا کړې وې په د کلي په یو ګوټ کې او غریبه وې او د بادشاه ښځه مې نه وې جوړه کړې تا څه کولی شو که ته مې په سترګو ړنده پیدا کړې وې تا څه کولی شو په لاسونو خپو مې شله ګوډه پیدا کولی شوې تا څه کولی شو څه دې کولی شو بس مې زبیدې غرقه شو زما ورونو زما قسم په خدای زما قسم د الله په ذات چې دا مونږ څه یو دا د الله احسان د چا احسان د اسلام چا را کړی دی شوق سره ووایه ایمان چا را کړی دی او دا خشته ښکلی پیغمبر چا را نصیب کړی دی الله نصیب کړی مونږ خو خدای ته نه ویل سترګې خدای را کړي دي غوږونه خدای را کړل هر څه خدای الله د طرف نه نعمت دي او دا زه نه ویم دا قرآن شریف وایي ان من شیء الا عندنا خزائنه الله وایي د هر شي خزانه ما سره ده وما ننزله الا بقدر معلوم په خاص اندازه خلکو له ورکوم خزانه خدای سره دی خزانه د رزق او د مال او د بچو او د صحت او د بیماری نه د روغوالي دا چا سره ده دا خزانه جواب راکړئ دا به غواړو د چا نه دا ذهن کې واچوئ تو کم تیر نه باسي تو کم غلط نه کی په غلط عقیده دا ښکلې عقیده ده د اهل سنت والجماعت دا د قرآن او د پیغمبر عقیده ده دا به د خدای نه غواړو مخلوق نه به نه غواړو بهر کیف وی زبیدې دا هر څه ما درکړي ستا پکې څه دي وی ما زه زبیدې غرقه شوې وی زبیدې په یو عمل دې بخم ګوره اوس د الله رحم ته وی یو ځل تا ډوډۍ خوړه نوړی دې راوچته کړې وه خولې ته او دې کې بانګ ووې نو چې بانګ یې وې ستا په سر لوپټه نه وه سر دې سرتورو نو تا زر نوړی واپس پلیټ کې کېښوده خولې ته دې یو نړ واپس دې کېښوده او لوپټه دې په سر برابر کړه هلکه اوس هم ګورې چې دا بانګ وویلی شي زنانه زر لوپټه په سر برابر کړي داسې ده که نه
او پخوا دا ماشومان نه دا پوټینه اوس نشته هغه شی د موبایل او د فیسبوک تبی راوستا هغه ماشومه جینه چې بانګ به په سر به زر لاس کېښود هلکه یاد دي تاسو ته په سر به لاس کېښود دا ورته مور پلار عقل خولې وقل چې د بانګ احترام به کې نو زبیدې تن وړی واپس پلیټ کې کېښوده او لوپټه دې برابر کړه زما د نوم احترام دې وکړه وروستو دې نوړی خوړه زما د نوم دې دقه احترام کړی دی په دې مو بخلې زه جنت ته د الله د نوم به احترام کوو ښه او قدر به کوو عزت به کوو دې کې کمال دی دې کې برکت او دې کې عزت دی نو څه ورته جبریل علیه السلام وی د الله په نوم دې دموم د هر مرض نه دموم شفا به څوک ورکوي الله نو اوس چې ته معتدلي ملا وی وی حدیث کې راځي چې څوک دم استعمالی دی د توکل نه خالی دی د هغې په معنا ځان پوه کا د هغې دا معنا دی چې څوک وی د دم جوړ کړم نو د په دم توکل وکړه په خدای ونه کړه خو دا موږ نه وایو مونږ دا نه وایو چې دم جوړ کړو مونږ وایو په دې دم کې شفا چا واچوله بس که وی ډاکټر جوړ کړم نو غلط عقیده ده او که وی چې نه د ډاکټر په دې لاس کې او په دارو کې شفا چا واچوله دا ښکلې عقیده ده دا به نه وی چې دم جوړ کړم دمونه څوک نشي جوړولی دم به استعمال کې خو وی به په دې دم کې اثر چا واچاو الله نو دمونه ثابت دي ښه دم ثابت دی اوس نو هغه راغی وی سوچ چې ګډه چیلی به راکې وی څلوېښت دې ته شکرانه وی ما و تاسو شکرانه وی دم منم خو شکرانه پکې نشته یو شکریه غوندې شوه صاحب دم راغی صورت فاتحه پې ولوسته ابو سعید خدری رضی الله عنه چوپ پې کو هغه سړی خدای جوړ کړ څلوېښت ګډه چیلی ته په مخه کړی چې په مخه یې کړې ملګرو ورته وی دا دې څو کړل اخذت علی کتاب الله اجرا دا خو د خدای په کتاب مزدوری واغشت الله خو قرآن شریف کې فرمای لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا دا زما په آیتونو دا معمولی د دنیا دولت ماله دا آیت خو ډېر لوی برکت دی دا څه کې یاره وایي ما خو څه ګناه نه ده کړې ما خو نیکي وکړه دم مې واچو سړی خدای جوړ کړ نو چې اوس حکیم ډاکټر د چا علاج وکړي نو پیس بنالي وی زه زوره دواړو جهانو د مبارک سردار نه به تپوس لاړل مدینې منورې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی وی صاحب دغه سړی مار لړم چیچلو او د په دم واچو الله پاک جوړ کو وی سدی په ولستل وی سورته فاتحه بخاری شریف کې حدیث ته وی تا ته چاوي چې دا دم دی لکه دا خو ډېر خدمه چولې وی حضرت سلويخ ګډ چیلم ته روستي دي دا جیز دیو که ناجیز واپس کو که سوا سر کو الله اکبر رسول الله مبارک فرمائی ان احق ما اخذتم علیه اجرا لکتاب الله بهترین مزدوری خو هغه ده چې د خدای په کتاب دی واغشته داسې ناروا خو نه ده او سوی وی دا تقسیم کې خپل میانس کې او مالم پکی سرا کې حضور پاک وی تبرعا دا ولی زمون علما وی چې سیت پکې ولی غوښتا رسول الله مبارک وی چې تر قیامت پورې سبا څوک دونه وی چې په دم پیسې غشتل ګناه ده وضربوا لي معکم بسهم مالم پکې راکړي اوس چې ته وایې چې قرآن کې الله وی ماله په قرآن پیسې نو د دې ګڼ جوابونه دي خو زه آسان جواب درته وایم چې تاسو پې پیش د هر عمل دوه روخی یو ته عزیمت وی بل ته رخصت وی که یو سړی په سفر دی لاورته او د رمضان میاشت دی او دی روجه نیسي د عزیمت دی که طاقت لري قضا ودی نیسي او که نه نیسي چې نه نیسم او زه مسافر یم بیا به قضا ونیسم دا وله رخصت دی بالکل جایز دی دقه رنګې که ته وایې زه پیسې نه علم ماله به خدای په آخرت کې ډېر لوی اجر او ثواب درکړي ښه خبره ده ماله او که وایې چې نه اخلم او دا خو ما علاج وکړه نو اغېشتلی جایز دی له دې حدیث نه معلومه شو نو قرآن کې شفا ده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة قرآن کې الله وی چې قرآن شفا ده هم د هدایت شفا ده د گمراهۍ علاج دی پکې د بيدینۍ علاج دی پکې دینداری پیدا کوي په سړي کې هم ظاهري شفا ده نو قرآن ډېر د برکت کتاب دی زما رونو
ډیر د برکت کتاب. اوس بستا په ذهن کې و سوال راځي، د هغې جواب درته کوم. ذهن کې به د سوال دا راځي چې مولوي صاحب زه خو هر سهار سوره یاسین لولم خو زما حاجت خو پوره نه شو، زه خو ماښام سورت واقعه لولم نو زما فقر او فقه خو ختمه نه شوه، او مولوي صاحب زما خو مور ناجوړه ده او سورت فاتحه لولم او چوپ کوم به خو جوړه نه شوه. زما ورونو خبره باندې ځان پوه کې، یو جسمانی څیزونه دي هغه عقیده نه غواړي، لکه د اوبه زسکم د عقیده نه غواړي، که عقیده مې پېشته که نشته نو زما مری به یخی او تنده به ختمی. او یو روحانی څیزونه دي، روحانی څیزونه کلکه مضبوطه عقیده غواړي. او زه به د هغې یو مثال درکړم چې تاسو به پیش. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا زمونږ د علماء دیوبند سرخیل او سرخیل او ډېر لوی کار د ده نه خدای غشتی دی، په هر میدان کې الله د ده نه د دین ډېر لوی کار او ډېر لوی خدمت اغشتی دی. د هغه یو کتاب د تسهیل المواعظ یو واقع پکې لیکلی دی. یو ملا صاحب به د جمعې تقریر کا، نو یو ځل یې د جمعې پر ورځ د بسم الله الرحمن الرحیم فضیلت بیانه. نو دا ملا صاحب په جوش کې راغی، نو څه وایي هلکه وایي چې بس څوک هم بسم الله وایي که نه نو په دریاب ورځه او چوپ کوه او نیغ پې تېرېږه خپه به دې نه لمدېږي. یاره چې دی و یو بانډیسې ناستو، هغه وی استاد جي خدای را سره ښه شه چې دم دې راته وښو، زه خو چې مانځله راځم نو په لاره دریاب دی سیند دی، نو چې په هغې راځم نو کشتۍ له پیسې ورکومه د دې طرف نه او د هغې طرف نه، ښه ده چې دم دې راته وښو به بسم الله وایو بس راځو به پې خپه به نه لمدېږي. چې مونځ یې وکړو سینګ لاړه او دریاب ته ورسېد او بسم الله الرحمن الرحیم او چوپ یې کړې او پې نیغ ورغی. یقینا هغې سر ته پورې وته او خپه یې لمده نه شوه. اوس چې راځي بسم الله وایي چې زه بسم الله وایي او چوپکۍ خپې نه لمدېږي. یو ځل یې د ملا صاحب له دعوت وکړو، استاد جي موږ سره به دې دعوت له لاړ به شو چې د جمعې مونځ یې څنګه وکړو او د دریاب خواله ور ورسېده. نو بانډیسي خو دم زده کړی و، هغه په دریاب ورته او ملا صاحب بریکونه راښکل نیغ ودرېد. بانډیسي وایي استاد جي راځه که نه؟ وي چېرته؟ وی زما کور خو د دې سیند نه پورې غاړه دی که نو په څه کې به ځو؟ ولې کشتۍ خو راشي که نه؟ په کشتۍ څه کوې؟ نو په څه کې به ځو؟ وی هغه بسم الله والا دم چې تا ما ته ښولو هغه ووایه که نه، راځه راپسې. وی مونږ غر کې مونږ غر کې یو استاد جي تا چې هغه په تقریر کې ویلي و وی چپ شه هغه زمونږ خولې نه دي، زمونږ خولې نه دي. ما ته یو ځل چا ټلیفون وکړو څه وظیفه یې غوښته، نو ما ورته وظیفه وښوله مې دا وظیفه وایه. وی ته بیا رالی نه وې؟ نو ما ورته وی دا خو ده لکه زه به ټولو خلکو له وظیفې اوس ویم خپل سبق به نه ښیم. نو مې ناجوړه ته دارو بدله زه خورمه. مې ته ورشه ډاکټر له او ډاکټر چې تا ته نسخه ولیکي او بیا دارو راوالې په میز یې ورته کېده چې ډاکټر صاحب دا به راله ونه خورئ. نو مې هغه سره چې هغه کم سټسکوپ دی دا مازدیګر به پې دله ووایي چې زه به ستا دا ما د خوا اتیا مریضان راځي نو زه به د کم مریض دارو خورم او ناجوړه تی دارو به زه خورم. نو مې بیمار تی او وظیفې به دله زه ویم. یاره وایي زمونږ هغه خولې نه دي. نو ما ته وایي مې به ستا خوله جوړ بس د نسوارو خوټکڼی ده، هغه خوله نه ده، صرف نسوار پکې چې ما دا یاره وایي زمونږ خوله مې نوم به د خدای الې که نه یو کلمه پې وایه که نه او درود شریف پې وایه که نه او نو مې وظیفه هم پې وایه که زما وروڼو خبرې ته متوجه شه. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه استاد جي ورته وایي زمونږ هغه خولې نه دي. وایي استاد جي داسې نه کېږي، تا دم خولی دی او زه پې هغې وخت نه لګیا یم عمل پې کوم، راکه ماله لاس که زه یې ډوب کړم مه راځه راپسې او که زه یې ډوب نه کړم راځه. استاد جي وایي ښه. باندې ته مخکې استاد جو پسې هغه بسم الله الرحمن الرحیم او چپ کړي په نیغ روان داسې لکه په موټر وای چې سړی دی او استاد یې خپې داسې کې استاد یې خپې ټینګې کا ګورې غر کېږي دا ولې لیکن نقطه شوه. مولانا اشرف علي صاحب وایي چې چا دم خولی دی د هغه یقین مضبوط نه دی یریږي او چې چا زده کړی دی د هغه یقین مضبوط دی په نیغ روان دی. نو روحانی اسبابو کې عقیده او یقین ډېر ضروري شی دی.
چې ته وایې چې فاتحه کې شفا ده په دې کلک یقین وساته دا د رسول الله مبارک د خولې خبره ده کلک یقین وساته ته ګوره چې شفا ده که نه ده خو چې تا خو پنځه ګولۍ مو خورې صورت فاتحه دې مو وایې نو خو عقیده دې ټیک نه ده برابر نه ده نو زما وروڼو قرآن ډېر د برکت کتاب د چا کلام او جواب راکا چوک سره وایا په چا راغلی دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول وایه صلی الله علیه وسلم او زمونږ ستاسو د هدایت لپاره زما قسم په خدای د قرآن نه که بهترینه نسخه بله شته رسول الله مبارک فرمای وی الله ته چې بنده ډېر نږدې کېږي په قرآن به نږدې کېږي نو د قرآن شریف تلاوت ډېر زیات کوئ ښه سارم کوئ مازدیګرم کوئ ماښام کوئ او که په کار کې مصروف دکاندارې زمیندارې او تاجرې نو ځان سره پټ لګیا سو تلاوت کوه قل هو الله احد وایه سوره اخلاص سورت فاتحه وایه نور سورتونه که د یاد هغه وایه په دې قرآن به ستا د خپل رب سره یو نسبت قایمي الله سره به د کنیکشن او الله سره به ډایرکټ شي ته د دې قرآن په برکت باندې نو قرآن د برکت کتاب نو زما وروڼو بنیادي خبره دا ده چې نن د اشفاق سے محترم د دې بچو ختمونه دي د ده دپاره قسم دې که د دې نه غټه خوشحالي بله شته که دې پې سوچ وکړي په ده به د دې بچو د واده خوشحالي م راځي په ده دې بچو نوره خوشحالي م راځي الله دې پې راولي خو داسې خوشحالي به نی لکه دا نننۍ خوشحالي چې ده